وسلام او سپورټس سپیرټ لیول په دې باندې بزرګ شان د خبرو کما لیډرشپ کوالټي چې بچا کې و څنګه چې تاسو کتله د دوه ټیمو کپتانانو په دې کې یقینا چې د دې مختلف تاسو نه پلیئر چې سر پسې د دې بعد مختلف پارټو سره د دې سره په تعلق خو د یو کپتان د لاندې چې کوم دی ټولو نمائندګي کوله دې ته لیډرشپ ویل شي سپورټس سپیرټ لیول دې ته ویل شي نو د قشان په اتفاق باندې اوسه او د قشان مثبت سرګرمۍ خپل کوي ان شاء الله جی ایو پستاو سره شانه بشانه ولاړی را روان ان شاء الله زموږ یو بل د سخال بي اس ال په نوم باندې د بټخیلا سوپر لیګ په نوم باندې ان شاء الله موږ د نوم غټ ټورنمنت جوړو ان شاء الله چې تاسو رسونه ټول چې سونه پلیئرز دي تاسو هم ان شاء الله په هغه کې بیا یې او ډېر زر به ان شاء الله تاسو خوش خبري وره موږ جزاک الله الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تاسو د ټولو ډېره مهرباني کم ټیم چې وګټله هغې ته زما د طرف نه مبارکبادي او کم چې پاتې راغلې هغې ته هم مبارکبادي دغه څنګه چې په ګیم کې وي یو ګټي او بل بیلي ګیم سره سره صحت هم دغه راځي خو ځان د نشو نه وساتئ ځان د غلطو ناستو پاستو نه وساتئ دا ګیم چې تاسو کوئ دا به تاسو دغې نه هم بچ کوئ به زماره طرف جی یوت چې څونه ټیم دی هغې ته په دې هم مبارکبادي ورکوم چې دلته دا ټورنمنټ هایر کړم او د رحمان ګروپ اف ایجوکیشن نه طرف نه زه جی یوت ته د 10,000 روپیو اعلان کوم دا غالبا ښه کیفي ټیمونه وو هغې کې د دوی مقابلې وشولې او اخرنۍ مقابله خامخا یو ګټي او بله بیلي بلکې دواړه د مبارکبادۍ ځکه قابل دي چې د ډېرو ټیمونو نه به دوی ګټلي به وي او اخرني فاینل کې که دوی په ورځ کا میچ ډرا شوی یا ګټلی نه وي یا بالکل دا میچ بالکل ډرا پاتې شوی نو بیا به یې مزه نه وه او مزه هم هلی چې یو ګټي او بل پاتې شي دی خو دواړو ته مبارکبادي ورکوم د دې نه علاوه زما به تاسو ته دا ریکویسټ کوي چې دا لږې خلک صرف د دې دپاره نه کوي چې د دې پلاستیکي دا کپ واري د دې هېڅ ویلیو نه وي هېڅ نمونه قیمت نه وي بلکې د دې لږو ویلیو چې کوم ده هغه تنسازي ده خس جسم جوړول او د خس جسم نه پس چې کوم دی نو ښه ذهن تیارول توانا ذهن تیارول او د هغې نه پس هغه د تعلیم دپاره د نور کم څه چې وي د هغې دپاره بروکار راویستل نو الحمدلله دلته کې په سټوډنټس کې په دې پلیئرز کې ټیلنټ شته دی خو بدقسمتي دا ده چې ګراونډ نشته او د ګراونډونو چې چا وعدې کړې وې هغه هم لاړل ورک شوله نوی پاکستان دی په تندر شي خو هغه زوړ پاکستان هم ورته میلاو نه شو بهر حال دا د قوم سره یو المیه ده زما به د ټولو سټوډنټس ته به دا زما درخواست کوي چې یو سبا نه بل سبا زمونږ هم په دې ټایم باندې په اکسفورډ سکول کې یو پروګرام دی هغې ته به دا پلیئرز به راځئ د دې نه علاوه په راروان 28 تاریخ نه په ظفر پارک کې به قرآن کلاس به شروع کیږي او هغه بالکل د سحر د مونځ نه پس شروع کیږي او بهترین ټایم یې د هغې زما د ټولو سټوډنټس ته دا درخواست دی د پلیئرز ته زما دا درخواست دی چې سهار د مونځ نه پس هغه صرف یو ګنټه وي او دا په باندې د 7 بجو پورې دا بالکل هغه مارنینګ زه اکثر د سټوډنټس نه مدلته په دې ځای کې سهار مالي گیم کوي نو د پارک پورې تاسو که پیدل لاړ شئ او راشئ نو زما په خیال هغه د گیم هغه نغه چې کوم دی هغه ستاسو په هغې کې اترس چې کوم دی هغه پوره کیدی شي نو دغه مې درته درخواست دی لبی چې کم دی نو دا کنټینیو ساتل پکار دی او جی یوت چې کم پروګرام دا کم ټورنمنټ یې جوړ کړی دی نو په دې باندې مبارکبادي ورته ورکوم او جی یوت همیشه چې کم دی د سټوډنټس دپاره د ینګز دپاره پازیټیو داسې سرګرمۍ چې کوم یې هغه کوي کله د قرآن په کلاس په صورت کې کله د درس حدیث په صورت کې کله د گیمز عام گیمز په صورت کې کله د ټورز او د پکنیک زما د ینګز ته دا ریکویسټ چې کله هم د جی یوت څو نمونه هم پروګرامونه په هغې کې بالکل ایسالی ما ته چې نن کله وویلی شو چې د دوی ټورنمنټ دی نو ما خو دا 15 شپږ
کټس چې کوم د پلیئرز لپاره را لېږلو البته د دوی کو فاینانشل صحیح نو هغه به ورسره هم انشاءالله زه به مدد کوم. مهرباني.